هلمند اوسیدونکي وایي مخابراتي شبکو د خدمتونو کیفیت ټیټ او بندلونو بیې لوړې دي. د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار او ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو د لوړو بیو څخه سر ټکوي. په ورته وخت کې بیا سیمه ییز مسؤلین هم یا د ستونزه مني او وایي چې دوی د مرکز سره په اړیکه کې دي ترڅو د دې ولایت ته ارزانه او په لوړ کیفیت انټرنیټي خدمات وړاندې سي. هلمند ولایت اوسیدونکي داسې مهال د مخابراتي شبکو د انټرنیټي او غږیزو بندلونو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي چې د همدې ولایت په ډیرو لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې لا هم خلک مخابراتي شبکو خدمات ته لاسرسی نه لري. د کندوز ولایت د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د څه باندې 15 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو یو کوچنی بند جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دی. د معلوماتو له مخې دغه بند 4.9 متره اوږدوالی، 15 متره سور لري او د 19,000 متره مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا لري. د عامې روغتیا وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د برټانیا سفارت له چارسمبالي رابرټ چرټر ډیکسن سره کتلې دي. سرپرست وزیر په دې لیدنه کې له برټانیا غوښتي چې د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو د جلب لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي. د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې له خصوصي سکتور سره د نړیوالو مرستو د مور او ماشوم روغتیا په برخه کې د همکاریو او د روږدو درملنې په اړه هم خبرې شوې دي. اسلامي امارت خپل 41 کارکونکي چین ته د مسلکي زده کړو په موخه استولي دي. د چارو ادارې عمومي ریاست وایي چې د اسلامي امارت 41 کارکونکي چین ته د مسلکي زده کړو په موخه استولي دي. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې دغه کارکونکي له 9 وزارتونو او د ملکي خدمتونو له ادارو غوره شوي. کندهار او زابل کې څه باندې 15,000 کیلوګرامه نشي توکي نیول شوي دي. د کندهار امنیه قومندانۍ ویاند اسدالله جمشید رسنوي ته ویلي د امنیتي ځواکونو دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې 4,015 کیلوګرامه اومان نیولي. بل خوا د زابل د امنیه قومندانۍ ویاند ذبیح الله جوهر وایي امنیتي ځواکونو دغه ولایت شهر صفا ولسوالۍ په زرین تنګي سیمه کې 1415 کیلوګرامه اومان نیولي دي. کندهار او زابل د دغو نشي توکو په تور 10 تنه هم نیولي دي.